الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانانو ورونو د فکری جګړې د درسونو نه دا زمونږ د 14 درس دی. تیرو دولسو درسونو کې مونږ د فکری جګړې په تعریف باندې د فکری جګړې په اثبات او اهمیت او د فکری جګړې تاریخ وسایل د فکری جګړې میدانونه په دې باندې مونږ خبره کړې و. نننی درس کې به موږ ان شاء الله په صلیبي جنگونو باندې خبره کوو. دا ځکه چې کله صلیبیان په صلیبي جنگونو کې ناکام شول نو د هغې نه وروسته هغې د فکري جګړې په اړه باندې فکر وکړو، د مسلمانانو د اسلام په خلاف باندې فکري جنگ شروع کړو. استعماري جنگونه شروع شول. په استعماري جنگونو کې هغوی دغه غیر اسلامي فکرونه، اسلام ضد فکرونه مشرق ته راوړل او په مسلمانانو باندې مسلط کړل. نو موږ مناسبه وګڼله چې د دغه نه مخکې موږ په صلیبي جنگونو باندې اول خبره وکړو، د صلیبي جنگونو تاریخ ذکر کړو، د صلیبي جنگونو اسباب او عوامل ذکر کړو، د صلیبي جنگونو چې کوم مقاصد او د هغوی کوم هدف د دغه جنگونو نه دا موږ ذکر کړو. ورونو صلیبي جنگونه دا انګریزي مذهبي جنگونه او دا د 11مې صدۍ او د 14مې صدۍ ترمنځ دا جنگونه ترسره شوي او په دې جنگونو کې د صلیبیانو مقصد یوازې او یوازې د فلسطین خاوره د القدس ښار د مسلمانانو نه آزادول. ولې؟ ځکه چې د فلسطین خاوره د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای او بل دا چې دلته د دوی مقدس ځایونه او فلسطین د دوی یو دینی مرکز و. نو په دغه خاطر باندې هغوی وغوښتل چې دغه خاوره د مسلمانانو نه آزاده کړي. په دغه خاطر باندې هغوی صلیبي جنګونه شروع کړل او دا خالص مذهبي جنگونه. په دې کې چې د دوی کوم پوځیانو هغوی په خپلو جامو باندې په دې سینه باندې د صلیب نشان جوړ کړی او چې څومره یورپ ټول یورپ په دغه جنگونو کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف یو ځای شوي اتفاق یې کړی او چې څومره صلیبي جنگونه شوي دا خالص مذهبي جنگونه د مسلمانانو په خلاف باندې د القدس ښار د حاصلولو دپاره او د فلسطین د خاورې د حاصلولو دپاره او بیرته لاسته راوړلو دپاره دا جنگونه ترسره شوي او دا هغه جنگونه چې په دې کې صلیبیانو انتهایی د تعصب او د سپاکیت مظاهره کړې وو. په لکونو مسلمانان هغه په دې جنگونو کې شهیدان کړل. موږ به راځو وروسته به ان شاء الله تعالی چې څومره صلیبي جنگونه شوي په کومو تاریخونو باندې شوي په هغې باندې به خبره کوو، اسباب به ذکر کوو، عوامل به ذکر کوو. خو د دې نه مخکې موږ تیر تاریخ ته لږ غونډې کې راګرځو او په تیر تاریخ باندې لږ نظر اچو. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې جزیرة العرب دا فتح شو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور راغی. په هغې کې د مرتدینو په خلاف باندې جنگونه وشولو. دغه رنګې د یرموک چې کومه لویه او عظیمه غزا وه هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې وشوله. د هغې نه وروسته بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی. په هغې کې شام فتح شو، عراق فتح شو او په هغې کې بیا فلسطین فتح شو. د هغې نه وروسته بیا د امویانو حکومت راغی. د امویانو په حکومت کې د حکومت پولې نورې وغځېدلې، مغرب ته ورسېدلې، یو په مغرب کې سپین ته ورسېدلې او دلته په مشرق کې چین ته ورسېدلې، هندوستان ته راورسېدلې کوم چې د محمد ابن قاسم لښکرې وي او سن ته راغلي. نو د امویانو په حکومت کې نور فتوحات هم وشولو او د حکومت چې کومې پولې وي حدود هغه نور هم وغځېدل، دنیا کې مشرق او مغرب ته ورسېدل. د هغې نه وروسته د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راغی او د امویانو نه هغه حکومت عباسیانو ته منتقل شو. دلته د اموي حکومت یو کس و او هغه لاړ او هلته په اندلس کې ځان له یو اموي حکومت اعلان کړو. نو دوه حکومتونه شروع، یو دلته د عباسیانو حکومت شو، هلته د امویانو حکومت شو. مسلمانان دوه ځای شو. چې دوه ځای شروع دلته د عباسیانو حکومت کمزوری شو. عباسیانو حکومت چې کمزوری شو نو هغوی دلته د خراسان او د خراسان د خواوشا خلکو نه د مرستې طلب وکړو. هغوی هلته ورغلو په حکومت کې ورسره هغه خراسان او د خواوشا چې کوم خلک وو هغه ورسره هلته په حکومت کې شامل شو. کله چې هغوی هلته په هغه حکومت کې شامل شو نو په حکومت کې هغوی ځان له ډېر غټ غټو ځایونه جوړ کړل. لږ وخت پس هغه خراسان او د خواوشا چې کوم خلک وو او کوم چې د مرستې په توګه باندې دلته راغلي وو هغوی دلته مضبوط شروع غټې غټې عهدې ترلاسه کړلې. لږ وخت پس هغه د عباسیانو نه جدا شو. یو دریم حکومت وجود ته راغی. درې حکومت شو. د هغې سره عباسیانو نورم کمزوري شو. عباسیان دې ته اړ شولو چې د یو بل چا نه مرسته وغواړي.
دلته رالو د مشرقي سیمو ته لکه ترکستان او ازبکستان او قرغیزستان دغه طرفونو ته رالو، دلته به غلامان اخیستل او راوستل به په خپل فوج کې به برتي کول. هغه غلامان هم ډېرو غټو غټو عهدو ته ورسېدل او لږ وخت پسې بدماشي شروع کړل او د حکومت واک اختیار هغه د عباسیانو نه واخیست، خپله بدماشي شروع کړه. خلیفه به صرف برای نام خلیفه و، نور واک اختیار د هغه مشرقي غلامانو سره، ترکي غلامانو سره. دغه په ایران کې بل یو خاندان زورور هغه راپاڅېدو، هغوی څه علاقې فتح کړلې او ورو ورو رانږدې کېدل. دلته راله عباسیانو ته ویل د دې غلامانو نه به موږ خلاص کړو، خو موږ له په دې حکومت کې برخه راکړئ. هغوی ویل چې تاسو موږ د دې غلامانو نه خلاصوئ، ولې به تاسو له برخه نه درکړو؟ حکومت کې چې برخه ورکړله د غلامانو نه خلاص کړو، خو هغه د غلامانو نه بدتر وختل. هغوی به بیا داسې کول چې کوم خلیفه به خوښ به هغه به و چې لږ غونډې کې به ورته وران نه وران شو، نو هغه خلیفه به لرې کو او په ځای به بل خلیفه راوست، هغه به یې مړ کو. چې هغه ته به نه اعتماد وران شو، هغه به لرې کو، په ځای باندې به بل خلیفه راوست. په دې کې منځنۍ ایشیا کې بل یو خاندانو د سلجوقیانو په نوم باندې دا دینداره خلک سنینو، دا مخکې خو چې کوم ایرانیانو د شیعګانو دغه خلکو فتوحات ترلاسه کول په قلاره باندې تر دې پورې چې بغداد ته راورسېدل. کله چې بغداد ته راورسېدل نو هغه خو سنیانو مسلمانانو، نو عباسي حکومت چې کوم د سلطنت واګي هغه سلجوقیانو له په لاس کې ورکړ. یعنی د سلجوقیانو نه سلطان وټاکو، تغرل بیگ په نوم باندې چې کوم کسو هغه د سلجوقیانو د طرف نه سلطان شو. نو سلطنت واګي هغه سلجوقیانو له ورکړل او د خلافت چې کوم واګي هغه د عباسیانو سره پاتې شو. دغه کې وخت تېرېدو دا سلجوقیان چې کوم نو دوی داسې کار وکړو چې د دوی کوم بچو دوی د خپلو بچو د تعلیم دپاره استادان ونیول، ماهره خلکو، ادیبانو، لبیبانو، هغه خلک د دوی د تعلیم دپاره د خپلو بچو د تعلیم دپاره ونیول او هغه بچو ته ویلې چې دوی ته به تاسو د پلار په نظر باندې ګورئ. نو بیا به هغوی ته اتابیکیان ویل. اتابک، اتا په ترکي ژبه کې پلار ته ویل کېږي او بیک دا یو د عزت لفظ، نو هغوی ته به اتابیکیان ویل. بیا چې کله دغه د دې سلجوقیانو بچي را غټ شلو او بیا د خپلو پلارانو هغوی نورو علاقو ته لیږل، هلته به یا والي ولګاوه یا به یو علاقې حاکم به ولګاوه. نو دا اتابیکیان به ورسره لیږل د سیاسي مشاور په توګه باندې چې زه دا هسې استادان دي، خیر دی هلته به ورسره. نو هغه خو د هغوی استادانو څه به ورته ویلی نه شولو دې شاګردانو. نو هغه اتابیکیان او هغه استادان د سلجوقیانو د بچو هغه داسې حد ته ورسېدلو چې هغه کوم څله به سلجوقیانو د خپل بچی لیږلی او د هغې واک اختیار به ترې اتابیکیانو واخیست. نو په دغه نتیجه کې د اتابیکیانو ډېر واتو یا لسو پورې یا ګڼ حکومتونه وجود ته راغلل. نورم چې کوم دی هغه عباسي حکومت چې کوم دولت چې کوم هغه په ګڼو دولتونو او په ګڼو حکومتونو باندې ویشلی شو. نو د مسلمانانو زوال، د سلجوقیانو زوال شروع شو. نو چې کله بل طرف ته صلیبیانو وکتل چې مسلمانان خو ښه کمزوري دي، نو هغوی ویل چې راشئ بس دا موقع ده او د دې موقع نه فایده واخلئ. هغوی ځان له خپل د کلیسا د لارې یو اتحاد جوړ کړ او خالص مذهبي اتحاد د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې جوړ کړو. دا فکر ورسره پیدا شو چې د عمر رضی الله تعالی عنه د دور نه تر دې وخته پورې دغه مقدسه خاوره د فلسطین او د القدس ښار چې هغوی هغه ښار او هغه ځمکې دې خلکو ته ډېر اهمیت لرو د صلیبیانو ته، هغوی سره دا فکر پیدا شو چې دا بیرته د مسلمانانو نه واخلي. نو د کلیسا د لارې هغوی یو اتفاق او اتحاد وکړو. دا خالص مذهبي اتحاد و. ګینې په دغه وخت کې چې دی صلیبیان هم دوه ډلې وي، خپل منځ کې ورانو. یو مشرقي کلیسا و، یو مغربي کلیسا و. مشرقي کلیسا د دې مرکز قسطنطنیه او د مغربي کلیسا مرکز چې کوم هغه روم او د مرکزي کلیسا د پاپ نوم اربن ثاني و. دوی خپل منځ کې سخ ورانو. دا دواړه کلیسا، مشرقي کلیسا او مغربي کلیسا، دا دواړه په خپل منځ کې سخ ورانو، سخ مخالف د یو بل. خو دلته د مسلمانانو کمزوري چې ولیدله چې مسلمانان په زوال دي، وایي راشئ نو هغوی خالص یو مذهبي اتحاد د کلیسا د لارې د مسلمانانو په خلاف باندې وکړو. او دغه اربن چې کوم هغه دا فکر وکړو چې یاره که دا مشرقي کلیسا ماته حواله شي او دا مشرقي کلیسا چې کوم دی دا هم زما په سربراهۍ کې راشي، نو زه باید د صلیبیانو یو غټ روحاني پیشوا جوړ شم. نو د دې لپاره هم هغه کوشش شروع کړو. بل طرف ته د مسلمانانو په خلاف باندې یو پروپاګنډه مهم د صلیبیانو، د عیسایانو، د پادریانو لخوا چلیدو او هغه دا چې مسلمانان په فلسطین کې په عیسائی او صلیبي ظاهرینو باندې ظلم او زیاتی کوي.
دا یو پروپاګاندا مهم چلیدو د دې لپاره چې د خلکو جذبات د مسلمانانو په خلاف باندې راپاري او خلکو دا زمونږ سره مرګري شي او د مسلمانانو په خلاف جنگ وکړو او دا د فلسطین خاوره بیرته د مسلمانانو نه وه. دې کې یو راهب او پترس هغه راهب په خپله باندې لاړو چې وګوري چې څه حالات روان دي په فلسطین کې. هغه چې کله فلسطین ته لاړو هلته د هغوی یو روحاني مشر د صلیبیانو د هغه سره میلاو شو. هغه ورته هغه حالات بیان کړلو. نو دغه راهب ویل چې یاره موږ به کوشش کوو چې موږ د دې غم وخورو. نو هغه روحاني پیشوا چې کوم د دوی کوم چې په فلسطین کې وو کوم چې په قدس کې هغه ورته ویل چې یاره مشرقي شهنشاه چې کوم دی نو هغه ډېر کمزوری دی ممکن نه ده چې هغوی یو جنګ راوړي او د علاقه فتح کړي. نو دې راهب ورته ویل چې هېڅ خبره نه ده زه به لاړ شم او چې کوم مغرب کې کوم شهنشاه دی د هغه سره به موږ خبرو کوو پوځونه به رايوځای کړو او موږ به راځو انشاءالله د دې غم به خورو او دا علاقه چې کوم دی دا به موږ فتح کړو. هغه راهب چې راستون شو بیرته خپلې علاقې ته راغی خپې ابلبو په خره باندې به سورو یو غټ صلیب به ورسره او کلي په کلي کوڅه په کوڅه به ګرځېدو د خلکو جذبات به راپارول او دا اوازونه به کول چې پاڅېږئ د مسلمانانو په خلاف باندې جنګ وکړئ د مسلمانانو نه خپله خاوره واخلئ هلته ستاسو په صلیبیانو او عیسایانو باندې ډېر ظلم کېږي او دا ولولانګیز خطابات به کلی په کلی کوڅه په کوڅه په خره باندې به سورو او دا تقریرونه به کول او خلک به راجمع کول او په خلکو کې دا فکر پیدا کو دا جذبه پکې پیدا کړل چې هغوی راپاڅېږي او د مسلمانانو په خلاف باندې جنګ وکړي. بیا دوی یو کونسل وټاکو. هغه کونسل ته دوی راجمع شروع د صلیبیان ټول راجمع شو. اربن هم پکې وو کوم چې د مغربي کلیسا پاپو هغه هم پکې وو. نو په هغه کونسل کې دا کونسل په کال 1995 کې ترسره شوی. په هغه کونسل کې دغه راهب بیا یو تقریر وکړو جذباتي او ولولانګیز خطاب یې وکړو د خلکو د خلکو جذبې هغه نور هم راوپارولې او بیا د هغې تایید ورپسې اربن په خپل کې خطاب کې وکړو. هغه ورپسې خطاب وکړو چې او کنه دا خو دغه شانې کې په کار دی او د دوی په خلاف باندې جنګ په کار دی. هغه دوی پورې وویلې هغه خو فاپو مذهبي مشر هغه ویلې که په دې جنګ کې چا حصه واخیستله هغه څومره هم ګناهګار ټول ګناهونه به معاف کړي. بل طرف ته د هغوی معاشره دومره ګنده شوې وه دومره ګنده شوې چې په ګناهونو کې لړلی شوي چې کوم بدکار او بېدینه خلکو هغوی له یو مقور کړله چې راشي او په دې جنګ کې برخه واخلي او دا خبره وکړله چې څوک په دې جنګ کې ووژلی شو دا به ډایرکټ جنت ته ځي او چې کوم مالونه د مسلمانانو نه ترلاسه شولو هغه مالونه به په دغه خلکو باندې تقسیمیږي. نو هلته د هغوی معیشت هم خراب و اقتصاد هم خراب و. په دغه انشاءالله وروسته به موږ عوامل وایو هغې کې به دا ټولې خبرې موږ ذکر کړو. نو ټول چې د یورپ چې څه صلیبیانو هغه یې راجمع کړلو د اسلام په خلاف باندې او د مسلمانانو په خلاف باندې او د دغه کال 1995 د صلیبي جنګونو پیل وشو او د کار 1995 چې کوم دی دغه صلیبي جنګونه شروع او لومړی چې کوم جنګ هغه په دغه کال 1995 کې د مسلمانانو په خلاف باندې شوی. اوس ان شاء الله تعالی اوس دا ویډیو وګدیږي را روانو درسونو کې به موږ چې کوم صلیبي جنګونه په کوم تاریخونو باندې شوي دي د هغې تذکره به کوو. بیا څنګه هغوی په کم صلیبي جنګ کې هغوی سره د فکري جګړې فکر پیدا شو د هغې تذکره به کوو انشاءالله چې کوم اسباب د هغې تذکره به کوو. خو دا مختصر غونډې کې تیر تاریخ موږ په دې خاطر باندې ذکر کوو چې دا نقشه زموږ د مسلمانانو ورونو د ملګرو په ذهن کې د تاریخ د مختصر غونډې کې نقشه دا په ذهن کې کینی انشاءالله تعالی ډېرې خبرې چې کوم دی هغه به اسانه شي او ډېرې خبرې به په دې سره موږ تاسو ته واضح شي. واخر دعوانا الحمد